سلامونه ګرانو لیدونکو، د نن ورځې تازه او مهمو خبرونو ته ښه راغلئ. ډېر خلک پوښتنه کوي چې آیا مبارکزیب ولې پي ټي آیي ګوند پرېښود؟ مبارکزیب خان چې د پاکستان تحریک انصاف پي ټي آیي ګوند غړی و او د خیبر پښتونخوا په اسمبلۍ کې د دې ګوند استازی و، د وروستیو راپورونو له مخې پي ټي آیي ګوند یې پرېښوده. ده د ګوند د پرېښودلو لاملونه په رسمي توګه نه دي اعلان کړي، خو ویل کېږي چې هغه د ګوند د ځینو سیاستونو سره اختلافات لرل. د پاکستان تحریک انصاف ګوند څخه په دې وروستیو کې د نورو مهمو غړو لخوا استعفاوې وړاندې شوې دي چې ډېر یې د 9 مې د پیښې وروسته د ګوند په پالیسیو او کړنو نیوکې کوي. خو مبارکزیب خان لا تر اوسه کوم بل ګوند ته نه دی تللی، هغه یوازې د پاکستان تحریک انصاف ګوند پرېښی دی، خو په رسمي توګه یې لا د بل ګوند سره د یوځای کېدو اعلان نه دی کړی. دا لا څرګنده نه ده چې هغه به په راتلونکي کې کوم سیاسي ګوند ته ورسي یا به خپل سیاسي سفر په خپلواکه توګه مخته یوسي. وایي په پارلمان کې اوټ چاته ورکړ؟ مبارکزیب خان د پاکستان تحریک انصاف ګوند پرېښودلو وروسته په پارلمان کې د وزیر اعظم په انتخابات کې د پاکستان مسلم لیگ نون کاندید شهباز شریف ته اوټ ورکړ. د دې ګام څخه ښکاري چې هغه اوس د مسلم لیگ نون سیاست ته نږدې دی، خو تر اوسه یې په رسمي توګه د دې ګوند سره د یوځای کېدو اعلان نه دی کړی. مبارکزیب خان چې مخکې په پي ټي آیي ګوند کې و، د هغه له مخه د ده ورور ریحان زیب چې هغه بیا شهید کړل سو، نو اوس ویل کېږي چې مبارکزیب خان پي ټي آیي ګوند پرېښودو او لاړی بلې پارټۍ ته. تر اوسه پورې د تللو اعلان په رسمي ډول نه دی کړی، خو معلومیږي چې هغه به مسلم لیگ ګوند ته لاړ شي. دا و د مبارکزیب خان په اړه باندې لنډ معلومات.